د فکري جوړښت د ملګرو عمده اهداف. مونږ به د مسلمانانو بچي داسې وروزو چې د حي علی الفلاح په غږ سره به جوماتونه ډک کړي او د حي علی الجهاد په غږ سره به سنګرونه ډک کړي او د شهادت غوښتونکي به وي. د نړۍ په هر ګوټ کې چې مسلمان وي هغه به خپل ورور ګڼي، په خوښۍ به یې خوښ او په غم به یې غمجن وي. د نړۍ په هر ځای کې چې پر مسلمان ظلم کیږي د هغه پر وړاندې به دفاع او ملاتړ احساس ولري او د خپل فکر د عملي کېدو هڅه به کوي. په پوره احتیاط به ګام پورته کوي، پر کلکې اسلامي عقیدې او ټکنالوژۍ سمبال ملت به رامنځته کوي. همدغه د اسلام روزل شوي بچي به بیا په پوره هڅو سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اسلام پیغام خپروي او اسلامي ارزښتونه به ژوندي ساتي ان شاء الله. لیکنه IKE